نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. غوټۍ له خپل زوی شمس سره بازار ته تللې وه. دوی دواړه د لاسي صنایعو دوکاندار ته ورښکاره شول. له ښه مرغه د غوټۍ په لاس جوړ شوي لمڅي خرڅ شوي وو او دوکاندار یې پیسې غوټۍ ته ورکړې. شمس له خپلې مور نه هیله وکړه چې ورسره کړې وعده ترسره کړي او له بازاره دې یوه جوړه نوي بوټان ورته واخلي. غوټۍ همداسې وکړل او د لمڅیو په پیسو یې ځان ته هم یو نوی ټیکری او کور ته یې ځینې نور ضروري شیان واخیستل. اوس اورو چې د لالباس په کور کې څه تېرېږي. ته دې بوټونه په پښو که او ویې ګوره چې څنګه دي. سمه ده، ډېر ښایسته بوټونه دي مورې. همداسې خو ډېر ښایسته ښکارېږي. ته یو ځل په پښو که او بیا یې وګوره. څنګه دي مورې؟ ماشاءالله، مبارک دې شه شمسه، ډېر ښه در سره ښکاري. خیر اوسې. په پښو کې خو به دې تنګ نه یي؟ نه نه، تنګ خو بیخي نه دي، ډېر ښه مې په پښو کې جوړ دي. ته یو څو قدمه پکې واخله بیا ښه معلومیږي چې آزاد دي که تنګ. نه نه، بیخي سم را پکې جوړ دي. سمه ده، کښېنه. زه به مې د خپل ټیکری وګورم. مورې، ستا ټیکری هم ډېر ښایسته ښکاري. هو، ښه ټیکری دی. دا ټیکری به مې له دې نوو جامو سره چې ګلمکۍ راته ګنډلې دي یو ځای په سر کم. رنګ یې ورسره ښه لګي. مبارک دې شه مورې. خدای دې خیر درکړي، لوی سړی شي. مورې، بل ور دې چې لمڅي خرڅ کړل، یو جوړ کالي به خامخا راته کوې. ټول کالي مې زاړه شوي دي، یوازې د اختر کالي مې لږ نوي دي. غم یې مه کوه، دا ځل به خامخا کالي درته کوم. سمه ده؟ سمه ده، خو له کالیو سره به واه واه، دا نوي شیان هم له کومه کړي دي. جامې، بوټونه، ټیکری، دا خو ټول نوي شیان ښکاري. راځه دلته کښېنه پلاره. ته راکه دا بوټونه. شمسه، دا ستا دي؟ هو زما دي. دا خو ډېر ښه بوټونه دي. هو، په پښو کې مې ډېر ښه ښکاري. دا نور څه شی دي؟ دا شیان چا په سوغات کې درته راوړي دي که څنګه؟ نه، سوغات نه دی. چې سوغات نه دی نو بیا له کومه شول؟ دا خو دا مې څه شی؟ څه ته یوازې بنګېږي؟ سم راته ووایه چې چا راوړي دي. هیڅ هم نه دي راوړي پلاره، دا مې د ولسوالۍ په بازار کې واخیستل. څه شی؟ د ولسوالۍ په بازار کې واخیستل؟ هو. غوټۍ، شمس رښتیا وایي؟ هو، رښتیا وایي. ښه، نو ته دا راته ووایه چې له تا سره خو پیسې نه وي، دومره ډېر شیان دې څنګه واخیستل؟ په خپلو پیسو مو واخیستل. زما بوټونه، د مور ټیکری او دا نور شیان مو ټول په خپل لاس واخیستل. خو زه هم دا خبره کوم چې خپلې پیسې م له کومه کړې. پیسې خو مو ته غلی شه، زه د له مور نه پوښتنه کوم. غوټۍ، راته ووایه چې دا دې په څه شي واخیستل؟
څه درته وایم ولې جواب نه راکې مور مې له خپلو دوستانو پیسې پور پیدا کړې بیا مو دا شیان پرې واخیستل څه شی پور غوټۍ دا شم څه وایي پیسې مې رښتیا په پور پیدا کړي کومه په پور پیدا کړي له چا نه م پور کړي فاطمه و فاطمه څه وایې چیرې یې دلته یم په پخلنځي کې ما خو ویل چې په کوټه کې به یې دا دی درغلم نه دلته یم څه کوي دیګ کوي هو ستړی مشې ته ستړی مشې نو دا راته ووایه چې ماخوستان ته دې څه تنیت دی چې پاخۍ کې وریژې پخوم سپورې وریژې بل څه شی ورسره پخوي بل څه شی نه پخوم یوازې دا وریژې دي څه شی بل هیڅ شی هم نه ورسره پخوي نه یوازې وریژې دي اړتیا نشته چې بل شی هم ورسره پاخه کم نو چې بل شی نشته دا سپورې وریجې خو زما تر ستوني نه تېرېږي وښځې که یې غوړې پخوي بیا هم دومره خبره نه ده مګر سپورې وریجې خو نشم خوړلی مستې به ورسره درکم چې مستې ورسره وي بیا دې تر ستوني تېرېږي نو اړتیا یې څه ده چې همدا شیان را باندې خورې نه ناروغ یم نه مې له غوړو شیانو پرهیز دی بیا نو ولې یوازې وریجې پخوي ته به ناروغ نه یې خو امید او زرغونه دواړه ناروغه دي زه یې د هغوی لپاره بې غوړیو پخوم ته یې ورسره وخوره څه شی امید به ناروغ دی په هغه باندې څه شوي دي وښځې ناروغ دی تبی ده دا ټول د زرغونې له لاسه دی ولې زرغونه ولې ګرموي هغې څه ګناه کړې ده ما تر مخه ویلو چې د زرغونې ناروغي به امید ته هم ورځي هغې په خپلې ناروغۍ باندې امید هم نیولی دی ګوره جان داده داسې خبرې مه کوه کوچنیان دي کله کله خو ناروغېږي خو که زرغونه امید ته ورنږدې شوي نه وای هغه نه ناروغېده ناروغي خو زموږ په اختیار کې نه ده چې لاسي بل څوک پرې ونیسو همدا ناروغي به په قسمت کې وه نه دا ټوله ګناه د زرغونې ده مه زرغونه ګرموه مه بل څوک امید او زرغونه به دواړه خدای ښه کړي امین خدای دې ښه کړي خو دا به را سره منې چې بې احتیاطي یې کړې ده ګوره جان داده زارۍ درته کوم د زرغونې تر مخ دا خبرې مه کوه هغه بیا خفه کېږي اوس خو زه او ته یو پروا یې نشته خو د هغې تر مخ داسې مه وایه کومه خبره ولې به خفه کېږي همدا خبره چې ته وایې امید د زرغونې له لاسه په ناروغۍ اخته شوی نو دا خو رښتیا دي که پې خفه کېږي او که خوشحالېږي همدا رښتیا دي خیر دی که ستا له خولې دا خبره واوري ډېره به مایوسه شي مایوسه دي شي همدا اوس دې مایوسه شي زه هېڅ پروا نه لرم خود به پروا نه لرې ته خو همدا یوه ته د اولاد په سترګه ګورې څه شی په مطلب دې پوه نه شوم سپینه خبره وکړه وښځې ما ویل ته د زرغونې هېڅ خیال نه ساتې یوازې امید ته د اولاد په سترګه ګورې توپیر یې کوې خو دې توپیر کوم په دې کې خو هېڅ شک نشته امید ته زرغونې ډېر را باندې ګران دی ورونو یو شیبه د جومات ته مه وځئ یو دوه خبرې به سره وکړو سمه ده ملا صاحب موږ ناست یو خیرات خو به انشاءالله او خیر دی ورونو غوږ ونیسئ چې ملا صاحب څه وایي زما مسلمانانو ورونو د اختر مبارک شپې او ورځې را روانې دي د چا چې وس وي په هغه قرباني لازمه ده دا خو معلومداره خبره ده و ملا صاحب ځینې خلک د قرباني شوو څارویو کلمې او نور شیان د کلي په کوڅو کې اچوي چې بوی تر څو ورځو نه ورکېږي او ټول خلک ځینې په عذاب وي وایم دنه کې منځ دې ویست ملا صاحب ډېره ښه خبره دې وکړه نو دا شیان به خلک چیرې غورځوي بله چاره خو نشته لالبا ډېره ښه پوښتنه وکړه ما هم غوښتل چې په همدې اړه خبرې درته وکړم غوږ یو ملا صاحب ستا خبرې اورو او منو به یې خبرو ته دې دوام ورکه سمندر استاده خدای دې خیر درکړي نو ما دا ویل چې دا کثافات او د مالونو لري او کلمې یو لري ځای ته یوسئ او هلته یې ښخ کړئ چیرته د غره لمنې ته یې یوسئ که هغه ځای لرې وي بیا یې د غونډۍ په لمنه کې ښخ کړئ چې ټول خلک یې له بوی نه په امان کې شي وای ملا صاحب په خوله دې برکت شه ټول به همداسې کوو په دې کې د ټولو ګټه ده
که داسې وکړو د اختر په خوند به پوه شو. همداسې به کوو ملا صاحب، خوښه مو ده درسره؟ زما هم خوښه ده، د ټولو کلیوالو خوښه ده. خیر یوسئ، الله جل جلاله دې اجر درکړي چې دا خبره مو ومنله او په دې نیک کار کې را سره ملګري شوئ. تم خیر ویسې ملا صاحب چې هر وخت دې موږ ته نیکې لارښوونې کړي دي. یوه بله خبره هم شته، که مسؤلیت بولئ که خبره، خو دا به هم ټول په ګډه سره کوو. ستا په خبرو کې موږ هر وخت خیال لیدلی دی. و ملا صاحب راته وایه چې دا کوم کار دی؟ درته وایم هغه دا دی چې د قربانۍ لپاره د څارویو په انتخاب کې ډیر غور وکړئ. باید روغ څاروي او مالونه حلال کړئ. په دې خو به ان شاء الله ټول کلیوال پوهیږي چې د اختر د قربانۍ لپاره څه وړ څاروي حلال کی. دا د قربانۍ یو شرط دی چې څاروي باید سالم وي. بله خبره پکې دا ده چې ناروغ به هم نه وي. روغ څاروي پیدا کړئ. دا دې ښه خبره وکړله. خدای دې خیر درکړي. لږ ارام شئ چې یو څو خبرې مې لا پاتې دي. اول خو هر څوک چې څاروي خرڅوي باید روغ څاروي خرڅ کړي، ګنې لوی ظلم به یې کړی وي. دویمه خبره دا ده چې که څوک د خپل کور څاروي د قربانۍ لپاره حلالوي نو خو دې وګوري چې ناروغ نه وي. دا دې ښه خبره وکړه، همداسې به کوو. هو د قربانۍ له غوښې سره ډیر پام وکړئ. که مو د ناروغ څاروي غوښه وخوړه ناروغي تاسو ته درځي، بیا به تاسې هم خدای مکړه ناروغ وئ. وام اورېدل سر مو پرې خلاص شو؟ وام اورېدل ملا صاحب. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویی ډرامه. کلیوال سره راټول وو او ملا صاحب هغوی ته د اختر د را رسیدو او قربانۍ په باب ځینې سپارښتنې وکړې. هغه له کلیوالو غوښتل چې په را روان اختر کې د کلیوال د قرباني شوي مال پاتې شوني لکه کلمې، لری او نور کثافات د کلي په منځ د لارې په سر او بې ځایه ځایونو کې دې نه ګذاروي، ځکه چې هوا توده ده، له دې نه بد بوی او موچان پورته کیږي. خدای مکړه څوک ناروغ نشي او د اختر خوښي یې خرابه نشي. هغه دا ټینګار وکړ چې د قربانۍ لپاره د کلیوال د مال په اخیستو کې ښه پام وکړي او روغ څاروي د قرباني کړي، ځکه چې دا د قربانۍ یو رکن دی. له بلې خوا ناظر د خپل دکان دروازه خلاصوي او سخت حیرانېږي. دا شکر دی چې ریمدان نه زه مخکې راغلم. له خیره سره دغه تر راتګ پورې به سودا ګرانه خرڅوم او اضافي پیسې به په خپل جیب کې اچوم. تا ته دې ویل شي نازکوله لکه چې سترګو دې کار پرې ښایي او یو شی هم نه درته ښکاري. تصور چې دا سترګې مې زه لږ وموښم چې داسې خوب ګورم او که ویښ یم. السلام علیکم. ناظره ښه یې؟ دوکانداري دې ښه روانه ده؟ ناظره کون شوی خو به نه څنګه غږ نه کوې؟ کون به ولې یم؟ تا ته دې ویل شي خبره دې کوه.
څه وایې د خبرو حوصله مې نشته کریم انډیواله. دکانداري که دومره اسانه وای نو هر چا به کولی. ته په شین سهار داسې ستړی او د خبرو حوصله دې نشته. لا خو ټوله ورځ پاتې ده، حوصله دې مه بایلوه ناظره. تا ته دې ویل شي کریم انډیواله په زخمونو مې مالګې مه دوړوه که نه. واه خدای دې خوار مه که. اول دکان ته دې سودا راوړه بیا دکان کې کښېنه. ته خو په تش دکان کې ناست یې، خاورې خرڅوې که څنګه؟ لرې د له مخې راوړې مه وه، سودا مې راوړې وه. د دکان المارۍ تر پرونه ډکې وي خو اوس تشې دي. بیا خو دې لکه چې دکانداري ښه په دراز کې روانه ده چې داسې د ژر دکان ته شوی. ناظره دا ووایه چې څومره دې ګټلي او نور مال کله راوړې له خیر سره. خو یو ځل مې درته ویلې چې سودا مې راوړې وه خو ته زما له ځورېدو نه خوند اخلې. خدای دې نه کړي چې زه ستا له ځورېدو به خوند اخلم. خو ته د دې پر ځای چې خوشحاله وای په غوسه یې. تا ته دې ویل شي له المارۍ نه سودا ورکه شوې. نه پوهېږم چې پیریانو وړې او که موږکانو خوړلې. نه نه ناظره دروغ مه وایه، زه د په کاروبار او ګټه خوشحالېږم. دا خبر هغه چاته کوه چې در باندې خفه کېږي. لرې د له مخې دروغ نه وایم. تر پرونه د دکان المارۍ ډکې وې او اوس مې چې دکان خلاص کړ تا ته دې ویل شي له خیره سره ټولې المارۍ خالي شوي او هېڅ هم پکې نشته. دا څه وایې؟ نو المارۍ څنګه خالي شوي؟ تا ته دې ویل شي ما ته خو داسې ښکاري چې له خیره سره غلو مې دکان وهلی وي. دا څنګه امکان لري چې ستا دکان دې غلو وهلی وي؟ ولې نه لري؟ تا ته دې ویل شي اوس بل ډول زمانه ده، هر څه امکان لري. ګوره ناظره نه د دکان دروازه خو ستا په خپل لاس خلاصه کړه. غل په کومه لاره دکان ته راغی؟ تا ته دې ویل شي له خیره سره اوسني غله ډېر چالاکه دي، هېڅ نښه نښانه نه پرېږدي. نه نه زما خو باور نشي چې ستا دکان دې غلو وهلی وي. خاورې مې په سر شي کریمه، وا د کلي خلکو مرسته راسره وکړئ، غلو مې دکان وهلی. غلی شه ناظره ساده کېږه مه، خلک په ځان مه خبروه. ښه فکر وکړه کېدای شي سودا دې د شپې لخوا کور ته وړې وي او درنه هېر شوي وي. څنګه به رانه هېرېږي؟ ته به وایې چې له خیره سره مغزو مې کار پرېښی. نه نه داسې نه وایم، خو کله بني ادم یو کار وکړي او بیا ترې هېر وي. تا ته دې ویل شي بېغمه شه، زما نه په ژوند کې خبره نه هېرېږي. واره امداده نامراده چېرته زه راسه چې دواړه له خیره سره غرق و فرق شو. خدای دې وکړي چې د دوی کراچۍ وزګاروي. څوک یې؟ دا دی دا راغلم. شمس یم. ستړی مه شې شمسه، اختر دې مبارک شه. ستا دې مبارک شي محبوبې. ماشاءالله څنګه ښایسته جامې دې کړې دي، جامې دې مبارک شه. خیر یوسې، تا اختر ته جامې نه دي کړې؟ کړې مې دي. نو ولې دې نه دي اغوستې او په زړو جامو کې اختر مبارکۍ ته مونږ کره راغلی یې؟ اختر مبارکۍ ته نه یم راغلی، چې قرباني خلاصه کړو بیا مې نوې جامې اغوندم. ښه نو څه شي ته راغلی یې؟ خیر خو به و، کوم څه دې په کار وکړه څنګه؟ پلار دې جمال خان کاکا چېرته دی؟ هغه کور کې نشته. نیکه دې ملک عالم خان کاکا هم نشته؟ نه هغه هم له پلار سره مې د خپلوانو کره اختر مبارکۍ ته تللی دی. څه دې ورته وویل؟ ما ته یې ووایه. لاسي کراچۍ پسې راغلی یم. د اختر په ورځ کراچۍ باندې څه کوې؟ د قربانۍ د څاروي لری کلمې او نور ګاندې پکې د غونډۍ لمنې ته وړم چې د خاورو لاندې یې ښخ کړو او کلي کې بد بوی جوړ نه شي. څومره ښه فکر دې کړی، آفرین. کاش چې ټول کلیوال همداسې وکړي او د قربانۍ پاتې شونې د خاورو لاندې کړي. ټولو کلیوالو همداسې پرېکړه کړې چې دا ځل به اختر کې مرداري د کلي د میدانۍ په ځای د غونډۍ لمنې ته وړي او هلته به یې د خاورو لاندې کوي. کلیوالو څنګه دا پرېکړه وکړه؟
ملا صاحب په مسجد کې له ټولو خلکو غوښتي چې د چاپیریال د پاک ساتلو لپاره دی کثافات په کلي کې نه غورځوي او د غونډۍ لمن کې دی د خاورو لاندې کړي. ملا صاحب دې خیر یوسي چې خلک یې د خیر کار ته هڅولي دي. ښه ته اوس کراچۍ راوباسه چې راباندې ناوخته نه شي. چې پلار مې راشي بیا ورپسې راشه. هغه به خدای خبر کله راځي، خو که ته یې نشي راویستی زه به یې پخپله راوباسم. پلار مې موږ ته ویلي چې زما له اجازې پرته چاته یو شی هم ورنه کړئ. خو ته د پلار مه خبره وکه نه. هغه خپله خبرېږي او بیا به ما ته غوسه وي. چې ته خبر نه کې څنګه به خبر شي؟ که کوم بل کار ته دې په کار وي نو درکړی به مې وای، خو ته پکې مرداري وړې او کراچۍ خیرنېږي. بېغمه اوسه، بېرته یې درته پاکه مینځم او بیا یې درته راوړم. ښه ته لږ صبر، زه به مې له انا نه پوښتنه وکړم چې هغه څه وایي. دا لکه چې په کور کې نشته، که څنګه دروازه نه خلاصوي. دا دی در روان یم، څوک یې؟ لږ صبر وکړه، دروازه را ماتې که څنګه؟ مجید یم، زر دروازه خلاصه کړه الباز او راووځه. اوه ستړی مه شې مجیده، خدای دې خیر کړي. څنګه داسې غوسه وارخطایي؟ له ستړي مشي نه تېرېږه. زوی دې چېرته دی؟ خیر خو دی، په زوی مې څه کې؟ ته به هم خوشحاله وې چې زوی مې شته، خو د زوی له کارونو دې خبر نه یې او نه دې ورته تربیه ورکړې. نو خبره څه ده چې زما زوی ته داسې په غوسه یې؟ څه یې کړي دي وروره؟ زما په زوی لاس مات کړی دی او چې لاس مې پرې درته مات کړی نه وي نه یې پرېږدم. نو زما زوی خو ستا د زوی همزولی او کلک ملګری دی، نه څه لیونی خو نه دی چې لاس به پرې ماتوي. ښه نو زه دروغ وایم؟ ته د دې په ځای چې د زوی په کار دې غوسه شي ننګ هم ترې کوې. خدای دې نه کړي چې زه به په غلط کار کې د زوی ننګه کوم، خو ته زما په زوی اسې تور لګې. هغه نه بدماش دی او نه دومره زورور دی چې په خلکو به لاسونه ماتوي. تور نه لګوم، زه همدې ته راغلی یم چې زوی دې ولې داسې کار کړی دی. درته مې وویل که نه چې شم زوی مې دا کار نه دی کړی. ته یو ځل پوره معلومات وکړه چې د زوی په لاس دې څه شوي، بیا خلکو پسې ځه او حسابونه ورسره کوه. ما پوره معلومات کړي. مجیب ستا له زوی سره شپې ته راغلی و او د شپې په لوبه کې لاس مات کړی. ستا زوی خو موږ کله کله په ژوند شپې ته نه دی راغلی، که راغلی وی نو بیا خو زه خبرېدم. ښه فکر وکړه، راغلی به وګوره. باور وکړه چې زوی دې کله موږ کره شپې ته نه دی راغلی. نو مجیب څنګه ماته وویل چې د شپې مې له شمس سره لوبې کولې او په لوبه کې مې لاس مات شو؟ ماشومان او نوي زلمیان کله کله د خپلو تېروتنو د پټولو لپاره دروغ وایي. نو مجیده کېدی شي زوی دې درته دروغ ویلي وي. نو بیا مجیب د شپې چا کره تللی و چې بیرته په مات لاس کور ته راغی؟ نو زه څه خبر یم چې له چا کره تللی و؟ له مجیب نه پوښتنه وکړه او رښتیا پې ووایه. که دروغ یې راته ویلي و دا بل لاس زه پې ماتوم، خو اول به ځان په دې پوه کړم چې دا د شپې چېرته تللی و او ولې یې لاس مات شوی دی. حوصله وکړه او ښه په ارامۍ ورسره خبرې وکړه چې رښتیا درته ووایي. هلکان دي، کله کله مستۍ کې په ځان پوه نه شي او ځان خوږ کړي. او زما د زوی هم په ښوونځي کې لوبه کې زخمي شوي. ده ته به زه دا دروغ وښایم. ښه دی چې تا پوه کړم. ګوره زما خبره ومنه، په زوی دې غوسه مه کوه، په مهربانۍ ترې نه پوښتنه وکړه چې د شپې چېرته تللی و او ولې لاس مات شوی. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه.
کریم د ناظر دکان ته ورغلی و چې ویې کتل دکان تش و. ګمان یې وکړ چې د ناظر د دکان کاروبار ښه په درس کې روان دی او راوړې سودا یې ټوله خرڅه شوې ده. خو ناظر دغه خبره رد کړه او په چیغو سر شو چې دکان یې غلو وهلی دی. که هر څو کریم ورته وویل چې د دکان دروازه روغه ده او ناظر د ده د سترګو وړاندې هغه بیرته کړه. ناظر نه منله او همدا یې ویل چې په اوسنۍ زمانه کې د هر څه امکان شته. دا چې له کومې لارې او څنګه یې دکان غلو وهلی دی خپله هم نه پوهېده. اخوا ښوونکی کریم د فتح خان کره ورځي. دا چې د څه لپاره په ډرامه کې اورو. آها، څنګه څوک د اختر مبارکۍ ته نه راتلل؟ سلام علیکم ګل خانه. وعلیکم السلام معلم صاحب. اختر دې مبارک شه، تحتونه دې قبولي. ستام ډېر مبارک، ډېر منن معلم صاحب. خیر یوسف. فتح خان او سمیع الله ورور دې څنګه نه ښکاري؟ چیرته تللی که کور کې دي؟ هغوی یو خپلوان کره د اختر مبارکۍ ته تلل. کېدای شي اوس بیرته را رسېدل. ښه، چې راغلل زما سلامونه او د اختر مبارکي به ورته ورسوي. ښه دی چې ومې لیدی. آها، څنګه داسې زر بیرته تلل معلم صاحب؟ زم چې د نورو کلیوالو د اختر مبارکي هم خلاصه کړم. نو داسې راتګ در سره نه منل. ته لږ دلته ډېر کې انتظار کول. زه په منډه کور ته تګ او بیرته راتګ. کور ته څه شي پسې ځې؟ لږ سره کړې غوښه راوړل او دواړه یو ځای خوړل. اوکې، کور ودان په ځای کښېنه. همدا اوس چې له کوره راتلم ډوډۍ مې وخوړه. ښه نو بیا یو پیاله چای څښل. چایو ته مې هم زړه نه شي، خو ستا د خوشحالۍ لپاره به یوه پیاله در سره وڅښم. دا پیاله در اخیستل پلیز. راکه، مننه. قربانۍ خو موږ ډېر ستړي کول. تاسې څنګه چل کول؟ ته خو له دې کارونو سره بلد نه یې. ځان خو به دې غوڅ کړی نه یي. د پوستکي ویستلو کې نږدې ځان زخمي کول، خو خدای خیر کول. زه خپله هم ډېر تکړه نه یم. دا یوه ګوته مې لږه غوڅه شوه. ښه دی چې کریم او نسیم وو، هغوی بیا تکړه دي. خدای دې زموږ او ستاسو ټولو قرباني قبلول. امین. خدای دې په خپل دربار کې قبوله کړي. ما خو د خپلو خپلوانو او مسکینانو برخه تقسیم کړه. نسیم او لورانو ته مې وویل چې ویشي. اوکې، ډېر ښه کار کول. موږ هم د هر چا برخه ورلېږل. ملا صاحب وویل چې د قربانۍ غوښه باید په 3 برخو مساوي تقسیم شي. یوه برخه د خپلوانو، بله د غریبانو او بله د ځان لپاره. ملا صاحب خو تل خلکو ته ښې خبرې کول. رښتیا تاسې د قربانۍ کثافات او پاتې شوني څه کول؟ د غونډۍ لمن کې د خاورو لاندې کول او که په کلي کې غورځول؟ ستا له برکته ټولو کلیوالو دا ځل د قربانۍ پاتې شونې، لري او کلمې او نور کثافات د غونډۍ لمن کې د خاورو لاندې کړل چې د کلي چاپېریال بدبویه نه شي. اوکې، دا ډېر ښه کار کېدل. دا دی زه او ته ډېره کې ناست او هیڅ بدبوی نه راتلل. اوکې، بس تا د کور وداني چې دا د خیر فکر در سره پیدا شو. ګنې دې ته خو د هېچا پام نه و او نه څوک د چاپېریال په کیسه کې و. سمندر استاد ډېره مرسته کول. ما هغه ته ویل او هغه بیا له ملا صاحب سره خبر شریکول. زه په شورا کې ناست وم چې سمندر دا خبره وکړه او له ملا صاحب نه یې وغوښتل چې ټول کلیوال پوه کړي. ملا صاحب دې ژوندی ښه په اخلاص یې خلک پوه کړل. اوکې، او ټول کلیوال ژوندي اوسېدل چې د ملا صاحب خبره منله او چاپېریال نه ککړول.
په ژړا دې ځان مړ که فهیمه بس که نو څومره ډېر په غېږ کې وګرځولې کاکا ناوې دا هېڅ نه غلی کېږي څه ورسره وکړم ما ته یې راکړه د سترګو له درده ژاړي سترګې په مخونو سرې واړولې ژړا یې لا خرابوي خیر دی کریمه دا هلک به د کلینیک ته وړی وای له پرون راهیسې په عذاب دی نازدانۍ راته ما مخته کوه ښاپېرئ ماشوم دی کله به خاندي کله به ژاړي کریم کاکا دا دومره ژړا یې هسې نه ده سترګې به یې خوږېږي هېڅ نه غلی کېږي کلینیک ته یې بوځه ها ته راته اوس ځانه ډاکټره مه جوړوه که سبا پورې ښه نه شو بیا یم نو چې سبا ته یې وړې له هغې نه خو ښه ده چې همدا نن یې بوځې تر سبا به یې په ژړا زهرا وچوي کاکا ناوې مې رښتیا وایي کریم کاکا خدای مه کړه تر سبا یې په سترګو څه ونه شي کلینیک ته یې اوس د وړلو ضرورت نشته زه یې چاره کوم څنګه یې چاره کوې کریم کاکا څه شي پسې روان شو کریم کاکا د تل خپله کوي او د بل نه اوري اوس د دې پر ځای چې کلینیک ته یې بوځي ځان ورته ډاکټر جوړوي که کریم کاکا یې نه وړي نو راځه چې زه او ته یې بوځو نه یې خپله وړي او نه مور ته اجازه راکوي دا د مور په کوټه کې مو ته چکک را پیدا کړه اوس به روغ جوړ شي ونیسه 2 ساعت کې ورته په دواړو سترګو کې واچوه دا د څه شي چکک دی تېر کال چې د مور سترګو درد کوو کلینیک کې همدا چکک ورکړی و ښه شکر چې د سترګو د درد دی دا اوس به یې ورته واچوم درد په ماشه زویه لږ غلی شه چې چکک درته سترګو کې واچوم کاکا ناوې لږ صبر وکړه مه یې ورته اچوه ولې خو د سترګو چکک دی که نه د غټانو او ماشومانو دواګانې بیلې وي دا خو د غټانو د سترګو چکک دی هسې نه چې لا یې درد زیات کړي دا خبره پکې چا راوستې ده هسې د ځانه خبرې مه جوړوه د سترګو د درد همدا یو چکک وي ما څو ځلې له کلالۍ امنه دا خبره اورېدلې ده او په یو مجله کې مې هم لوستې وه چې داسې کار ښه نه وي داسې لګېده ښاپېرئ زر ورته چکک واچوه چې خوله یې وربنده شي یو ځل خو به یې دا تاریخ وګورو تاریخ یې روغ جوړ دی همدا چکک 2 کاله کار کوي که تاریخ یې تېر هم نه وي خو ماشومانو ته د غټانو درمل ورکول ناروغي لا زیاتوي ما درته مخکې وویل چې ځان راته ډاکټره مه جوړوه موږ خپله پوهېږو چې څه وکړو ښاپېرئ ته ولې دې خبرو ته غوږ نیسې زر ورته چکک واچوه سمه ده عقلې خو ما ته اندېښنه پیدا کړه خو خدای دې پکې خیر واچوي ګواکې لږ صبر وکړه دروازه دې راماته کړه وهم زر راوځه له خیره سره زر ناظره دا ته تا ته دې ویل چې خود زه یم دا چې کنو ولې داسې وارخطا یې خیرت خو به یي خیر میر نشته د له خیره سره غله راغلي دي غله څه شی غله کومه دي چیرې دي ګواکې کور ته دې غله درغلي دي څه شی خو به یې درنه ونې نه یي اوف تا ته دې ویل چې امداده نامراده په خبره باندې سر خلاص کا کور ته مې غله نه دي راغلي نو چیرته راغلي دي دا د چې کنو دا وارخطا ولې لرې د له مخې دوکان مو غلو وهلی دوکان زه او ته دواړه غرق شو ښه ده چې همداسې وډار شوې ګواکې ډېر در باندې خوشحاله شوم څه شی تا ته دې ویل شي ته د دوکان په غلا باندې خوشحاله یې دا ده چې کنه تا په ما باندې ملنډې وهلې خو اوس ته په خپله په نارو سرې همداسې ښه یې که نه رحیم داده نامراده لرې د له مخې ته خو داسې غږېږې لکه چې په خپله همدا ته غل یې غل نیم دا ده چې کنو د دوکان شیان ما راوړي دي ښه په بل چا پسې مه ګرځه څه شی تا ته دې ویل شي د دوکان شیان تا راوړي دي خود ما راوړي دي واقع زه د نور شریک نیم نه مې ته اشنا یې او نه دې زه اشنا یم زما او ستا اشنایي ختمه شوه ناظره لیونیه ولې لرې د له مخې اعصاب خو به دې خراب شوي نه وي نه دا ده چې کنو اعصاب خو ستا خراب شوي دي چې چلبازي دې راسره کوله وریم دا داسې سړی نه دی چې څوک یې خطا کړي واکې ما دا ږیره باد ته نه ده سپینه کړې ښه ترجوبې مې کړي ترجوبې تا ته دې ویل شي
ته خو ماته دا ووایه چې څه چلبازي مې درسره کړې ده زه خو ستا پخوانی اشنا یم له خیره سره داسې مه کوه رحیم دادا نه ګواکې اشنا مې نه که اشنا مې وې نو داسې نازواني به دې راسره نه کوله رحیم دادا نامراده دا د ګیره دې نیسم زه راته وایه چې ما څه کړي دي ګینې لرې دې له مخې ځای په ځای به بوس راواوړم او له خیره سره مړ به شم د دوکان لوحه دې په خپل نامه لیکلې ده دا داسې که نو زما نن دې په یوه کونج کې دومره کوچنی لیکلی چې په سترګو نه معلومېږي تا چا درته ویلې له خیره سره ګواکې ته په خپله پې پوهېږم ما هم ستا له خبرې دا پرته خپله برخشیان په پنډه کې راواچول او درڅه خرابار مې کړل لرې دې له مخې ما داسې کار نه ده کړی چا حتما تېرېستلی دا د تېرېستل کېدو سړی نه دی دا داسې که نو دا خبره بل ځل مه کوه تا ته دې ویل شي ته خو په خط نه پوهېږې او لوحه چا درته ولوستله ګواکې ته څه کې همداسې خوشې پوښتنه مې کوله له خیره سره دا داسې که نو غفار راته ولوستله زه به له غفار سره ګورم څه ګواکې ته ته وربوس خوروې او پټ پټ له ځان سره غږېږي ایسه تا ته دې ویل شي زارۍ درته کوم رحیم دادا چې مال بېرته دوکان ته راوړه دا داسې که نو دا کیسه نوره ختمه بوله نه در وړم لرې دې له مخې شراکت مه را سره ختمه رحیم دادا زه به دوکان ته بله لوحه جوړه کړم ستا نوم به په سر کې ولیکم نور نو څه وایې